أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. إن شاء الله ترجمه تاسو په توجه سره کینه. الله جل شانه دې مونږ ته د صحیح ترجمه کولو توفیق راکړي. تنزيل په معنا د منزل دی، منزل د نزول نه دی. نزول ویل کېږي د برنه چې ښکته راځي. نو قران کریم ته الله جل شانه په قران کریم کې 14 کرت تنزيل صفت ورکړي دي. او تنزيل په معنا د منزل دی، یعنی الله جل شانه سورلس کرت په قران کې ویلي دي چې دا قران د برنه راغلي دی، د برنه نازل دی، د الله د طرفه نه. الله بر دی، د واسمانونو د پاسه دی، د واسمانونو د پاسه عرش دی، او د عرش د پاسه بیا الله دی. نو ځکه نو دلته چې قران کریم ته تنزيل ویل شو، تنزيل په معنا د منزل شو، منزل د برنه چې ښکته راغلی. نو الله بر دی، د عرش د پاسه دی، عرش د واسمانونو د پاسه دی، دغه د طرفه د قران را نازل دی. نو دام د قران یو لوی عظمت شو. او په قران کې 73 کرت قران کریم ته، په قران کریم کې 73 کرت نسبت د نزول شوی دی چې قران د برنه راغلی دی. او الله جل شانه په عرش ته پاسه دی، عرش د واسمانونو د پاسه دی. دا عقیده په قران کریم په احادیثو کې ثابت ده، د صحابو نه ثابت ده، تابعین نه ثابت ده، تبع تابعین نه ثابت ده، ائمه مجتهدین نه ثابت ده، تصریحات پکړي دي. څوک چې الله پورته نه مني په هغه باندې د کفر فتوی لګیدلی دي. علامه شمس الدین ذهبی چې دی وفات په 748 هجری کې. نو د الله جل شانه په علو باندې، یعنی چې الله د عرش د پاسه دی، په دې کتاب لیکلی دی. د کتاب نوم دی العلو لعلی الغفار. نو علامه شمس الدین په دغه کتاب کې 595 دلایل پیش کړي دي په دې خبره چې الله د عرش ته پاسه دی. په دې 595 دلایلو کې 14 آیاتونه د قران کریم پیش کړي دي، 300 احادیث پیش کړي دي، او 45 اقوال د تابعینو پیش کړي دي، او 235 اقوال د تبع تابعینو نه راواخله تر د علامه شمس الدین ذهبی پورې چې څومره وخت دی. دې وخت کې چې څومره علما تیر شوي دي، نو 235 اقوال د هغوی دي. او علامه قدامه د علامه شمس الدین نه مخکې یو مولا تیر شوي دي، په 620 هجری کې وفات شوي دي. هغه په دې باندې کتاب لیکلی دی صفت العلو. په هغه کې نن یو کم سل دلایل پیش کړي دي چې الله د عرش ته پاسه دی. په یو کم سلو دلایلو کې 14 احادیث پیش کړي دي، 12 د سلف صالحین اقوال پیش کړي دي، 15 اقوال د انبیاء علیه السلام پیش کړي دي، او 30 اقوال د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم پیش کړي دي، او 10 اقوال د تابعین پیش کړي دي، او 21 اقوال د ائمه مجتهدین او داسې او پسې ورزه د نور علماء صلحاء او د معتبر علماء اقوال پیش کړي دي. او امام ابو حنیفه صاحب نه ابو مطویغ بلخی، چې د ابو مطویغ بلخی په باره کې علامه انور شاه کشمیری په ترمذی په شرح کې لیکلی دی هو صادق صدوق. دا ډیر صادق او صدوق انسان دی، ډیر رښتونی انسان دی. نو ابو مطویغ بلخی د امام ابو حنیفه صاحب نه نقل کړی دی. دا په شرح عقیده طحاوی کې مشته، د ابن ابي العز حنفي، او په فقه اکبر کې مشته، او شمس الدین ذهبی په خپل کتاب کې لیکلی دی چې امام ابو حنیفه صاحب وی څوک چې وی ما ته پته نه لګي چې الله بر دی که پزمکه کې دی، نو دا سړی کافر دی. او څوک چې وی الله د عرش ته پاسه دی، خدا پته راته نه لګي چې عرش کوم ځای دی، نو دام کافر دی. امام ابو حنیفه صاحب د ته کافر ویل دي.
تفسیر قرطبی ولاموی معنی د استوا د ارتفع. علامه ابو العالیہ یعنی محمد ابن اسماعیل البخاری په خپل جامع الصحیح کتاب البخاری په خپل کتاب کې البخاری کې باب قائم کړی دی. په هغه کې د استوا معنی نقل کړی د ابو العالیہ او د امام مجاهد نه. ابو العالیہ ډیر لوی محدث دی. نو قال ابو العالیہ استوى على العرش ارتفع على العرش. ارتفاع معنا پورته شو الله په عرش باندې. وقال مجاهد على العرش. امام مجاهد هغه شخصیت ته چې 30 کرته د صحابونو قران کریم ویلو هغه وی د استوا معنی د على العرش پورته شو الله. علو ارتفاع علو بلند چتواله دا یو معنی ده. او علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه فرمای موږ سره 2000 دلایل دي چې الله جل شانه د عرش ته پاسه دي. حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ فرمای شهدت بان وعد الله حق وان النار مسوى الكافرين وان العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام واملاك الاله مسومين. نو دا د حسان ابن ثابت سے ابن ثابت شو. فتفسیر قرطبی کې علامه قرطبی ارتفاع معنا کړی دا د استوا معنا په معنا د ارتفاع ده. علامه بغوی وی چې ابن عباس او اکثر مفسرین وی چې د استوا معنا د ارتفاع علی العرش په معنا پورته شو الله په عرش باندې. د امام ابو حنیفه صاحب قول دادی چې د استوا معنا د ارتفاع. او امام مالک امام اهل سنه والجماعه د مدینی منوره مولا او د مدینی منوره امام او فقيه امام مالک رحمت الله علیه وی استوا معلوم ده یعنی فی اللغه یعنی د استوا معنی په لغت کې معلوم ده چې ارتفاع ده.